محترم حاضرینو، ستاسو په حضور کې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو حدیث مبارک روایت پیش کړي. دا هغه روایت مبارک چې 13 جمعه کې ما ستاسو حضور کې دا غ روایت مبارک پیش کړي. د مبارک روایت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ایمان شعبه بیان کړي دي او د ایمان د شعبو متعلق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 3 جملې او 3 کلمات استعمال کړي دي. فاغه کلماتو کې اولنې کلمه دا و چې الایمان 70 شعبه، ایمان د 70 زیات شعبې لري. په ټولو کې د ټولو څخه عمده شعبه، افضل شعبه، لوی شعبه د ایمان هغه دا ده چې انسان به د لا اله الا الله د کلمې اقرار کوي. لکه څنګه چې په ژبه باندې د دې کلمې اقرار کول ضروری دي، د غرنګ په دې زړه کې به د دې کلمې پر حقیقت باندې تصدیق کوي چې دې ته ویل کېږي د الله تعالی د وحدانیت اقرار کول او د الله تعالی د وحدانیت یقین او تصدیق ساتل. دا هغه بهترینه شعبه د ایمان ده چې د دې بغیر د انسان ایمان نه نصیب کیږي. چې کله یو سړی په ژبه باندې اقرار نه لري او په ژبه په زړه باندې تصدیق نه لري او د هغې پر ژبه باندې د الله تعالی د وحدانیت الفاظ نه جاری، د هغې په زړه کې د الله تعالی د وحدانیت تصدیق پروت نه وي، نو هغه سړی په ایمان باندې نه منور کیږي، نه هغه سړی د ایمان په دایره کې ننوتلی سي. اوس د لا اله الا الله د کلمې څومره فضایل دي او د لا اله الا الله د کلمې زموږ په دین کې څومره اهمیت دی، د دې متعلق په 13 جمعه کې ما تفصیلا خبره کړې وه. الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته هغې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. دویمه جمله په دې حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا بیان کړې ده، وادناها اماطة الاذى عن الطریق. د ایمان د ټولو څخه کمه شعبه بیا دا ده چې سړی کله پر لاره باندې ځي، فلاره کې یو تکلیف جن شی پروتي، د هغه شي سره دا خطر تړلی دی چې د دې شي په ذریعه باندې پر لار تیریدونکي مسلمان ته تکلیف رسیدی سي، یا د دې په ذریعه سره پر لاره باندې تیریدونکی یو مسلمان په تکلیف کې واقع کیدی سي، نو هغه شی د دې لارې څخه لرې کول دا هم د ایمان یو شعبه ده، د ایمان یو طریقه ده او د ایمان یو تقاضا ده. مثلا سړی پر لار باندې روان دی، نو په لاره کې ازغی پروت دی او چې کم خلک پیادل پر دې لاره باندې تیریږي، د دې سره دا خطره تړلې ده چې د هغې په پښو باندې د ازغی جګ سي او د دې ازغي په ذریعه باندې هغې پریشان او په تکلیف کې واقع سي. یا پر لاره باندې یو کاڼی پروت دی، لویه ډبره پرته ده، خښته پرته ده، نو کله د سړي سره دا سوچ و فکر پیدا سي چې کله یو سړی پر سپارلي باندې تیریږي، نو د هغې د سپارلي پایه د دې په ذریعه باندې خرابېدی سي. یا یو سړی پیدل پر دې لاره باندې تیریږي، نو کیدای سي دا ممکنه ده دا خطره سته چې هغې دې نوک د دې ډبرې او د دې کاڼي سره ووي، هغې دې ګزار سي. یا پر لاره باندې یو خور پروت دی، یو پوستوکی پروت دی، د میوې پوستوکی دی، د کیلې پوستوکی دی، د هغې سره دا خطره تړلی ده چې یو سړی پر دې لاره تیریږي، پر دې باندې دې پښه کښېږدي او پر دې باندې دې د هغه پښه وشویږي او هغې دې ګزار سي، او دا گزارېدل هغې ته تکلیف رسېدل دی او د دې په ذریعه هغه پریشانه کیږي. نو چې کله پر دې لاره باندې ته تیریږې، ستا د ایمان تقاضا دا ده، ستا د ایمان شعبه دا ده او ستا د ایمان باندې د عمل کولو طریقه دا ده چې ته به هغه د تکلیف او د خطرې شی د دې لارې څخه غورځې چې د هغې په ذریعه باندې مسلمان ته تکلیف ونه رسېږي او د هغې په ذریعه باندې مسلمان په پریشانی او په تکلیف کې مبتلا نه سي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ایمان په شعبو کې ادنا شعبه دغه ګرځولې ده چې د مسلمان د لارې څخه د مسلمان د تکلیف او د خطرې شی او سبب او ذریعه لرې کول. در حقیقت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیث لکه 13 جمعه کې ما دا خبره واضح کړې و، یو حقیقت ته اشاره کوي. هغه حقیقت دا دی چې دین صرف در عبادت او عقیدې پورې محدود نه دی، چې زما عقیده د مسلمان ده او زه عبادت د مسلمان کوم، زه مسجد لرازم، زه لمونځ کوم او زه په صف اول کې عبادت کوم، بس زه دینداره سوم. دین در دې شیانو پورې محدود نه دی، بلکې د دین اهمه شعبه یوه دا ده چې هغې معاشرت دی. معاشرت معنا د انسانانو سره ښه ژوند کول،
چې په کوم ځای کې د کومو انسانانو سره ستا زندگی تیریږي د هغې د همدردۍ فکر کول، د هغې د غمخوارۍ فکر کول، د هغې د لارې څخه د هغې د زندګۍ څخه یو داسې شی لرې کول چې د هغې سره دا خطره تړلي چې دته د دې څه تکلیف ونه رسېږي. نو معاشرت لکه عبادت چې د دین یو شعبه ده، عقیده د دین یو شعبه ده، زموږ دین کې معاشرت دا هم د دین اهمه شعبه ده. او د معاشرت اصل الاصول او د معاشرت عظیم بنیاد دا دی چې د انسان د ذات سبل مسلمان ته ادنا تکلیف ونه رسیږي. بس انسان زندگی داسې تیره کی، انسان ژوند داسې جوړ کی، انسان خپل عادات او اخلاق داسې جوړ کی. د انسان کوشش دی چې زما د زندګۍ سره بل انسان ته ادنا ذره تکلیف، که نارینه دی که زنانه دی، که کشر دی که مشر دی، که مسکین دی که مالدار دی، که ملا دی که امی دی، زما د زندګۍ سره بل چاته یو ذره تکلیف ونه رسیږي. دا د معاشرت بنیاد دی. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي لا یؤمن من لا یأمن جاره بوائقه. زما امت کې هغه سړی مؤمن نه دی، زما په امت کې هغه سړی شامل نه دی، زما په امت کې هغه سړی د کامل ایمان مالک نه دی چې د هغې زندگی د کم چا سره تیریږي هغې د ده د تکلیفو څخه په امن او بېغمه نه وي. چې په کم کلي کې د ده زندگی د چا سره روانه ده، په کم بازار کې د ده دکانداری د چا سره روانه ده، پر کومه لار باندې د ده سفر د چا سره روان دی، او په کومه علاقه او محله کې د ده قرابت او ژوند د چا سره تیریږي چې هغې د ده د تکلیف څخه بېغمه نه وي او د هغې ته د ده د جان او د ده د اعمالو او اقوالو څخه تکلیف رسیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي زما امت کې د دې سړي کامل ایمان نه په نصیب کېږي. ځکه بهترینه شعبه دا ده د ایمان چې من لا یأمن جاره بوائقه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کوم سړی هغې د مسلمانانو څخه خپل تکلیفونه نه راګرځوي او د مسلمانانو زندگی د ده د تکالیفو څخه بېغمه نه وي، هغه زما په امت کې د کامل ایمان مالک جوړېدی نه شي. نو زموږ په امت کې معاشرت او د انسانانو همدردی او غمخواری او د انسانانو سره د انسانیت زندگی کول دا د دین اهمه شعبه بلل کیږي. او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په احادیثو کې او زموږ د دین په تعلیماتو کې دې ته دومره اهمیت ورکول شوی دی چې ډېر ځله د هغې حد نه وي، ډېر ځله د هغې اهمیت ته د انسان عقل حیرانېږي. تاسو ګورئ زموږ په دین کې لمونځ کول دا هم اهم عبادت دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټوله دین ستن او بنیاد بللې ده. پیغمبر علیه السلام وایي چې کم سړی لمونځ کوي هغې دین وکړي، چې کم سړی لمونځ پرېښوي هغې دین پرېښوي. بیا خاص کر د نارینهو دپاره لمونځ په مسجد کې په جماعت باندې کول دا ډېر اهم عمل دی. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر دې باندې دومره تاکید کړی دی چې ښکاره یې دا خبره کړې ده لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، چې په کومه محله کې مسجد دی د هغه سړي لمونځ په کور کې بغیر د مسجد ته نه صحیح کېږي. هغه سړی به مسجد ته راځي او لمونځ به په مسجد کې کوي. که څه محدثینو د دې معنا کړې ده چې د هغه سړي کامل لمونځ نشته، د هغه سړي لمونځ د نوره ډک نه دی، د ثوابه ډک نه دی چې دی د کلي په محله کې مسجد لري او بیا دی په لمانځه کې باندې په کور کې ولاړ. او در دې حده پورې پیغمبر علیه السلام پر دې باندې خبره کړې ده. وایي چې کله اقامت وشي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي زه دې څپو کې شاوخوا وګورم او بعضې انسانان ما ته داسې معلوم سي چې هغې لمانځه ته نه دي راغلي. نو زما زړه ډېر ځله دا غواړي چې زه په خپله بل څوک د امامت دپاره مخته کم او زه ولاړ سم په دې کلي وګرځم چې کم څوک په کورو کې ناست لمنځونه په کورو کې کوي، زه د هغې کورو ته ور واچوم، د هغې کورونه پر دې باندې وسوځم. نو در دې حده پورې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جماعت پر لمانځه باندې تاکید کړی دی. لکه ډېرو علماو دا لیکلي دي چې ظاهرا خو خلک دا وایي چې د جماعت لمونځ سنت دی، لیکن حقیقت دا دی چې د جماعت لمونځ واجب دی، صرف ثابت په سنت او په حدیث دی. نو په دې وجه خلک سنت بولي. لکه په جماعت باندې لمونځ کول دا ادای کامله ده او بې جماعت لمونځ کول دا ادای ناقصه ده. او د دې سره سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله بیمارو هغې په کوم شکل په خپل عمل د دې اهمیت د حجرې مبارکې څه حال راسته یو ورځ ابوبکر ته وه صلی بالناس په دې خلکو باندې لمونځ وکړه د مخه څه جومات ورکړه. لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پښې مبارکې او بدن مبارک دومره بې طاقته دی چې دا پښه د خپله ځایه څه در بله ځایه نشي پورته کولی. بیا هم هغې په دې حالت کې په حجره کې لمونځ نه کوي. د دوو صحابو پر وژو باندې لاسونه ایښي دي او دا پښې مبارکې ورپسې سکېږي او د مسجد تر صفه پورې ځان رارسي.
نو زموږ په دین کې په جماعت باندې لمونځ کول د دې ډېر زیات اهمیت راغلی دی او دا ډېر موقت او ټینګ عمل دی. لیکن که جماعت هر څومره اهم دی، بل طرف ته علماو یو مسله لیکلې ده، که چیرې یو سړی په خپله زندگی کې یو ناجوړی بیماری لري چې د هغې د ناجوړیو بیماری سره نورو انسانانو ته تکلیف دی، لکه بعضې خلک هغې د بدن څه نه څه د بدبویي اثار راځي، د بعضې خلکو د خلو څه بوی راځي، څوک خو دا رقم د سګریټو د نسوارو د نورو اعمالو عادي، او الله تعالی د دې خولې د ولولو توفیق هم نور کوي. نو چې کم سړی د دې شانو سره نه عادت وي، نو بیا هغه سړي باندې د دې ډېر بد اثر راځي، هغې ته د دې ډېر تکلیف وي. نو یو سړی علماو لیکلی دی چې د هغې متعلق داسې زندګي یې ده، یا د خولې بدبویي راځي، یا د بدن څه بدبویي راځي، یا په یو داسې ناجوړي باندې اخته دی چې دی مسجد له راسي، په مسجد کې د ده د راتګ څه خلکو ته تکلیف وي. بیا که د جماعت لمونځ هر څومره اهم عمل دی، نو علماو لیکلي دي د دې سړي دپاره مسجد له راتلل دا ناجایز عمل دی، ناروا عمل دی، ګناه عمل دی. دا نه معنا چې صرف د هغې د ذمې څخه د مسجد راتګ ساقط سو، نه، د دې سړي د ذمې څخه د مسجد راتګ ساقط نه، بلکې د دې سړي مسجد ته راتګ ناروا دی. که مسجد له رالی دا سړی په ګناه اخته دی. نو په دې وجه باندې چې زموږ په دین کې مسلمان ته تکلیف ورکول او د مسلمان د تکلیف څخه ساتل، نو مسلمان ته تکلیف ورکول دا ډېره لوی ګناه ده، او مسلمان د تکلیف ساتل دا ډېر لوی ثواب دی. او جماعت که هر څومره ثواب دی، خو د دې عمله څخه مسلمان ته تکلیف ورکول کېږي، او د مسلمان د خپلو تکلیفو څخه بچاول دا د دین اهمه شعبه ده. نو علماو لیکلي دي چې د دې په مقابل کې د جماعت لمونځ هم ساقطېږي. بیا د جماعت لمونځ د ده څه ساقط دی، دی به کور لمونځ کوي. یا لکه چې کله د جمعې ورځ یا د جمعې د ورځ څه بغیر په جماعت کې صف اول دی، او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیثو کې د صف اول ډیر تاکید راغلی دی چې کم سړی په صف اول کې لمونځ کوي او امام ته قریب لمونځ کوي، چې پر دې باندې الله تعالی دته څومره اجر او ثواب ورکوي. پیغمبر علیه السلام وایي که دا خلک د دې اجر او ثواب څخه خبر سي، بیا به په دې کې دومره تیزي وکړي چې آخر به نوبت قراندازۍ ته هسکې ته ولویږي، چې بیا به دی هسکه سره کوي او قراندازي به پر دې باندې کوي چې کم یو به جومات ته صف اول ته ژر ځان ورسوي او کم چاته به د امام سره نږدې ځای ورنصیب سي. نو بیا خو د دې ډېر فضیلت راغلی دی، لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي ان الله وملائکته یصلون علی الصف الاول، الله تعالی رحمتونه را استی او ملائکه دعاګانې د هغه چا دپاره غواړي چې کوم څوک په مسجد کې په صف اول کې لمونځ ادا کوي. او دا بعینه هغه الفاظ پیغمبر علیه السلام را نقل کوي چې کوم الفاظ الله تعالی قرآن کریم کې د پیغمبر متعلق ویلي دي. د قرآن کریم کې ان الله وملائکته یصلون علی النبی، الله تعالی رحمتونه را استی او ملائکه دعاګانې د نبی دپاره غواړي، لیکن دغه الفاظ پیغمبر علیه السلام د صف اول دپاره استعمال کړي دي. ان الله وملائکته یصلون علی الصف الاول، الله رحمتونه راستی او د الله ملائکه مغفرت او استغفار غواړي، د چا دپاره غواړي؟ د صف اول والا دپاره غواړي. او په یو حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کان یصلی النبی صلی الله علیه وسلم علی الصف الاول ثلاثا وعلى الثانی واحده، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د هغه امتی دپاره 3 دعاګانې غوښتې چې هغې همیشه لمونځ په صف اول کې کوي، او چې کوم څوک په صف ثانی یا په دویم صف یا په دریم صف کې لمونځ کوي د هغې دپاره به د دعا غوښتنه ډېره کمه. نو صف اول په لمانځه کې زموږ په دین کې ډېر اهمیت لري، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې ډېر تاکید بیان کړی دی، او دا د الله تعالی د رحمت او د ملایکو د دعا ځای بللی دی چې پر دې ځای پر سړي د الله رحمت راځي او د ملایکو دعاګانې راځي. لیکن یو بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي من ترک صف الاول مخافة ان یعظ الناس، یو سړی پر دروازه باندې راښکاره سو خوند خو دا ورکوي چې زه به صف اول له ځان ورسوم، لیکن د دې سره سره دا فکر ورسره دی که زه صف اول تر ځان رسوم نو در خلکو دروژو به پښې رااړوم، او زما په دې عمل باندې د خلکو ته تکلیف رسیږي چې زر عالم صف اول ډک دی او خلک ناست دي، او زه د صف اول په شوق باندې صف اول ته ځان را رسوم او در خلکو پښې رااړوم.
نو سړی دا ویل چې خلکو پښې راړول دا خلکو ته تکلیف رسول دي د دغه تکلیف د خطرې په خاطر یې صف اول پرېښوی فصلی فی الثانی او الثالث یا په دویم صف کې لمونځ وکړي یا په دریم کې وکړي کان له مضاعفة اجر الصف الاول پیغمبر علیه السلام الله تعالی دومره دو چند ثواب ورکړي لکه کوم چا چې په صف اول کې لمونځ کړی دی راله سر زړه غوښتی چې صف اول ته ځان ورسوي لیکن کچیر دی صف اول ته ځان را رسوي نو بیا خو خلکو ته تکلیف دی او د خلکو ته تکلیف د اندېښنې او د ګمان او د خطرې په خاطر د صف اول ته منا پرېښو بس لمونځ یې په صف ثانی یا صف ثالث کې وکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا دومره ښه فکر دی د دې سړي دا دومره ښه ګمان دی دا دومره بهترین ذهنیت دی چې زما په عمل خلکو ته تکلیف نه ورسیږي پر دې ذهنیت الله تعالی دې بنده ته دومره ثواب ورکوي چې صف اول والا ته څومره ثواب ورکوي الله تعالی دته د غومره دو چنده ثواب ورکوي نو ما درته ویل زموږ په دین کې معاشرت دا ډېر لوی بنیاد دی چې ستا زندگی به داسي ستا وینا به داسي ستا عمل به داسي ستا ژوند به داسي او ستا د ژوند تیرولو طریقه به داسي چې زما په یو عمل باندې یو چاته تکلیف ورونه رسیږي او دغه تکلیف مسلمان ته نور رسول دا زما او ستا د ایمان یو جز دی او د دې د نه کولو بغیر زما او ستا ایمان کامل نه ګرځي او چې د کوم چا ایمان کامل نه هغې په ناقص ایمان باندې په آخرت کې نجات نشي پیدا کولی زه کله تاسو ته وایم د جمعې مبارکه ورځ راسي د جمعې مبارکه ورځ باندې زموږ په دین کې د وختي راتګ ډېر تاکید دی چې سړی به د جمعې لمانځه ته ځان وختي را رسي ځکه دې دروازو باندې د پیغمبر علیه السلام حدیث دی 2 ملایکې ولاړې دي چې کم سړی د جمعې لمانځه ته په اول وخت کې ځان را ورسي د هغې نوم اول ولیکي د هغې په لاس کې 2 کافیانې دي 2 رجسټر آسماني رجسټرونه دي هغه رجسټرونه د الله تعالی په لوح محفوظ کې بیا خوندي کیږي چې دویم سړی رالی د هغې نوم دویم دی چې دریم رالی د هغې نوم دریم دی چې څلرم رالی راځي ملایکې نوم لیکي او د اول سړی اجر د دویم نه په نصیب کیږي د دویم اجر د دریم نه په نصیب او چې کله امام خطبه شروع کی نو هغه ملایکې هغه رجسټرونه سره کت کی باره د امام د خطبې و اوریدلو ته کښېني د خطبې د شروع څه وروسته که څوک د جمعې لمانځه له راسي هغې د جمعې په لمانځه کې شریک نه بلل کېږي د جمعې د لمانځه چې کوم ثواب دی هغه د هغې نه دی په نصیب د جمعې د لمانځه چې کوم اجر دی هغه د هغې نه دی په نصیب او د جمعې په لمانځه کې چې د الله تعالی څومره رحمتونه او انوارات راځي د هغې څه هغه غریب محرومه پاته سو بس غاړې د لمانځه څه فارغې سوې نور چې کوم ثوابونه او د جمعې کوم برکتونه هغه د لاسه ووتو نو د جمعې په لمانځه کې د وختي راتګ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر تاکید کوي او بیا خاص کر وختي راتګ صف اول ته ځان را رسول او د صف اول سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیثو صدا معلومیږي چې امام ته قریب کښېنستل او په دې شکل باندې لمونځ ادا کول لیکن د دې سره علماو دا مسله لیکلې ده چې د جمعې په ورځ په صف اول کې لمونځ ثواب لري او چې څومره امام ته انسان ورژندي هغومره ثواب هم زیات دي لیکن که یو سړی لږ ناوخته راورسېدی د امام سره نږدې دا ځای ډک دی او دی د ثواب په شوق باندې چې زه به امام ته ځان نږدې کم محراب ته به ځان نږدې کم دی د دې خلکو دروژو پښې را اړوي نو بیا د دې خلکو دروژو په پښو را اړولو کې د خلکو ته تکلیف دی او زموږ په دین کې چاته تکلیف ورکول دا ګناه کبیره ده بیا د دې خلکو دروژو پښې را اړول او په شوق باندې صف اول ته ځان را رسول او امام ته ځان را قریبول دا د دې سړي دپاره ګناه ده او زموږ په شریعت کې د دې عمله څه دا سړی منع دی او دا سړی دا عمل مسلمانانو ته تکلیف ورکول دي او زموږ په شریعت کې مسلمانانو ته تکلیف ورکول دا بدترین عمل دی او صحابه کرامو به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څه د معاشرت احکام اورېدل عجیب عملي کول د جمعې مبارک ورځ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خطبه باندې ولاړ دی یو سړی را ننوتی په دې دروازه باندې کوشش دا کوي چې پیغمبر علیه السلام ته نږدې راس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خطبې او د نصیحت په مابین کې ورته اجلس کښېنه مخ ته مه راځه کښېنه حضرت عبدالله ابن مسعود د باندې لمر ته را روان دی جمعې لمانځه ته چې د پیغمبر د خولې څخه اجلس ووتی حضرت عبدالله ابن مسعود پر هغه ځای باندې کښېناست چې څومره د جمعې لمونځ کې دی هغه لمر ته پر هغه ځای باندې ناست
د جمعې د لمانځه څخه وروسته پیغمبر علیه السلام را طلب کړ ورته عبدالله ما خو هغه سړي ته ویل چې ته کښېنه چې کوم سړی په دروازه کې ولاړ ته ولې هلته کښېنستې حضرت عبدالله ابن مسعود ورته د الله رسوله چې کله ستا د خولې څخه اجلس لفظ وواتی چې کښېنه بیا چې هر سړی پر دې مځکه باندې ولاړې بیا خو د هغې دپاره د عبدالله په شکل کوي د هغې دپاره دا مجال نشته چې بیا دې دی ولاړ پاته سي زه په دې باندې پوهېدم چې دا خبره ماته نه ده دا خبره بل چاته ده لیکن ستا د دې اجلس لفظ د ناستې د لفظ طاقت په خدای قسم زما بدن نسو راوړلی چې نور زما بدن ولاړ پاته سي په دې وجه زه پر هغه ځای باندې کښېنستم ځکه صحابه کرامو د پیغمبر علیه صلات وسلام د معاشرت په احکامو د پیغمبر علیه صلات وسلام د ویناګانو د پیغمبر علیه صلات وسلام په احادیثو روایتو عجیب عمل کوي نو د جمعې په ورځ باندې امام ته نزدیک کښېنستل امام ته نزدې راتلل او د امام سره قریب په لمانځه کې شرکت کول یقینا ثواب دی لیکن کچیرې ستا په دې راتللو باندې یو چاته تکلیف دی او یو چاته اذی دی یو چاته تکلیف اذیت رسول دی بیا خو ستا راتګ د لوی ګناه ده بلکې ستا دپاره ثواب په هغه ځای کې دی چې ته به پر هغه ځای باندې لمونځ کوې یا علماو لیکلي دي زموږ په دین کې چې کله سړی حج له ورسي نو د بیت الله په شرقي جانب کې چې کومه ډبره د حجر اسودي په شکل باندې لګېدلې ده دې ته الله تعالی ډېر لوی فضیلت ورکړی دی د پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث مبارک دی چې څوک حجر اسود مسه کړي هغې داسې دی لکه په لاسو باندې چې د الله تعالی سره روغبړ او مصافحه وکړي او پیغمبر علیه صلات وسلام وایي چې کوم څوک حجر اسود مسه کړي د هغې د عملنامې څخه داسې ګناهونه صفا کېږي لکه جارو چور باندې تېر کړي لکه پر دې مځکه باندې چې جارو تېر کړي پر هغې خاره نه فاتېږي نو حجر اسود په مسه باندې د انسان په عملنامه کې ګناه نه ځکه حدیث دی چې کله حاجي ده حج سراسې د ګناه څخه داسې صفایي که یوم ولدت امه لکه په دې ورځ چې دی د موره پیدا سوی او پیغمبر علیه صلات وسلام حجر اسود په خپله مسه کړې ده او پیغمبر علیه صلات وسلام شونډان مبارک پر حجر اسود لګېدلي دي او د پیغمبر جسم که شونډانې که هر څه چې د کم ځای سره مښتي هغې په مخلوقاتو کې د الله تعالی در عرش او در بیت الله او در دې ټولو افضلی او صحابه کرامو به په ډېر شوق باندې مسه کوله او په ډېر شوق به یې مچوله نو د حجر اسودي په مچېدو کې د هغې په مسه کېدلو کې ډېر لوی فضیلت دی لیکن زموږ علماو مسله لیکلې ده که چیرې د حجر اسودي په مسه کېدو کې یو مسلمان ته تکلیف رسول کېدی یا د هغې پرې وهل راتلو یا د هغې تنګېدل راتلو یا هغې پریشانه کول چې هغې د خپله ځایه څه لرې که هغې پریشانه که هغې ته تکلیف د هغې سره زور وکړه او ستا په دې زور سره و هغې ته اذیت رسېدی بیا خو د حجر اسودي مسه کول او د هغې مچول دا ګناه ده چې څومره فضیلت الله تعالی هغې ته ورکړی دی بیا د هغې فضیلت پر شا باندې سو بلکې مسلمان ته تکلیف نه رسول د دې فضیلت پر راوړاندې سو او مسلمان د تکلیف او د اذیت محفوظه کول د دې فضیلت بیا ورباندې راوړاندې دی ځکه زموږ په دین کې د مسلمان ته تکلیف نه رسول دا دومره اهم عمل دی چې د دې په مقابل کې ډېر اهم اعمال ډېر عظیم اعمال او ډېر د فضیلت او د عظمت ډک اعمال پر شا سوي دي بلکې د هغې په مقابل کې دې ته اهمیت ورکول سوی دی حضرت عبدالله ابن مسعود وایي زه د پیغمبر علیه صلات وسلام سره روان یم د بیت الله طواف روان دی طواف دوران کې چې کله پیغمبر علیه السلام پر حتیم باندې راوګرځېدی باره داسې ودرېدی دی بیت الله ته ګوري باره څه وایي ورته ما اطیبکی و اطیب ریحکی ای بیت الله الله تعالی څومره خوشبویه پیدا کړې ده الله تعالی څومره خوشبویه بوی در باندې ولاړ کړی دی ورته ما اعظمکی و اعظم حرمتک الله تعالی څومره عظمت در کړی دی الله تعالی څومره احترام و قدر ستا په نصیب کړی دی آخر کې څه ورته والذي نفس محمد بیدی زما د په هغه ذات قسم چې زما سا د چا په قدرت کې ده چې زما زندگی د چا په قبضه کې ده او زما ژوند و مرګ د چا په لاس کې دی لحرمت المؤمن اعظم من حرمتک د الله تعالی په دربار کې د مؤمن عظمت درته ډیر زیات دی ته چې څومره عظمت لرې تا ته چې الله څومره عظمت درکړی دی زما د الله په ذات قسم چې مؤمن ته هم عظمت او هم حرمت الله تعالی درته ډیر زیات ورکړی دی که یو سړی د مؤمن پر جان باندې حمله کوي که یو سړی د مؤمن پر ابرو پر عزت باندې حمله کوي
که یو سړی د مؤمن پر مال باندې حمله کوي، که یو سړی مؤمن ته تکلیف ورسي، دا در هغه چا ډېر لوی مجرم دی زموږ په دین کې چې یو سړی پر بیت الله باندې حمله کوي، چې یو سړی د بیت الله پر ابرو عزت باندې حمله کوي، او یو سړی د بیت الله کاڼې په کلنګانو باندې نړوي. په خدای قسم هغوی دومره مجرم نه دی لکه ستا په دوو لفظو چې د مسلمان زړه څومره زیریږي. ستا په یو عمل سره مسلمان ته تکلیف رسیږي، او ستا په یو عمل سره، ستا په یو وینا سره د مسلمان ابرو عزت خرابیږي چې ته څومره مجرم یې، بیا پر بیت الله باندې حمله کوونکی دومره مجرم نه بلل کېږي. ځکه ما مخکې هم درته ویل زموږ په دین کې د مسلمان قدر ډېر زیات دی. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي وادناها اماطة الاذى عن الطریق، د ایمان د ټولو څه کوچنۍ شعبه او تقاضا په ایمان باندې د عمل کولو طریقه دا ده چې کله یو ځای رالی د هغې سره دا خطر موجود دی چې په دې شي باندې مسلمان ته تکلیف رسیږي، نو د مسلمان د مخه څه د تکلیف شی لرې کول، او د مسلمان د همدردۍ فکر کول، او د مسلمان د غمخوارۍ فکر کول، او په زړه کې دا سوچ فکر کول چې داسې نه چې په دې عمل باندې مسلمان ته تکلیف ورسیږي، نو هغه عمل د هغه ځای څه یو طرف ته کول. نو چې کله د مسلمان د مخه څه تکلیف لرې کول دا لوی ثواب دی، او دا د ایمان شعبه ده، او د دې بغیر د انسان ایمان کمال نه پیدا کوي، او دا د انسان د ایمان مرتبه ده. نو ستاسو څه خیال دی چې یو سړی قصدن د مسلمان په مخ کې تکلیف اچي، دا به څومره ګناه چې زه یو داسې خبره کوم چې په هغې سره مسلمان ته تکلیف ورسوم، زه یو داسې عمل کوم چې په هغې باندې مسلمان ته تکلیف رسوم، زه په لاره کې یو داسې کار کوم چې زما وروسته مسلمان راځي هغه په مصیبت کې مبتلا سي، نو دا به د الله تعالی په دربار کې څومره عظیم جرم وي، څومره ګناه وي، او پر دې باندې به الله تعالی د انسان ته کومه سزا ورکوي. نن دې زموږ او ستاسو پر حالاتو باندې افسوس وي. نن دا خبرې ټولې موږ د دینه څه ایستلې بللې دي. ما مخکې درته ویل دین مې صرف د عقیدې نوم بللی دی چې بس الله په خدایي منم، پیغمبر په رسالت منم، او دین مې صرف د عبادت نوم بللی دی چې بس لمانځه راځم او په مسجد کې لمونځ کوم او روژه نیسم او زکات ورکوم، او د دین نورې تقاضاوې نه منم. ډېر خوانده خلک او ځان په دین باندې پوم بولي، او ژوند په ډېرو عابدانو په عبادت کې هم تېروي، لیکن د هغې غریبانو کې دا مرض په دې نه پوهېږي، او نه د دې فکر ورسره یې، نه د دې څه اهتمام کوي چې زما د خبرو څه خو به چاته تکلیف نه وي، زما د دې تګ راتګ څه خو به چاته تکلیف نه وي، زما د دې عمله څه خو به چاته تکلیف نه وي، او زما د دې ژوند څه په کور کې یا د کوره څه بهار خو انسانان په مشکل کې نه دي، د دې خبرو فکر نه وي ورسره. حالانکه دا زموږ د دین یو حصه ده، او دا زموږ د دین یو بنیاد ده، او دا زموږ د دین یو د ایمان یو شعبه ده. نن موږ عام طور کومه زندگی کوو؟ نن سبا زموږ زه یو مثال درته پیښوم، زموږ او ستاسو د دې کال ابتدا ده، د مدرسو د کال ابتدا ده، د مکتبو د کال ابتدا ده، د اسکولو د کال ابتدا ده. بیا خو چې کم خلک د دې منتظمین دي د هغې په دماغ باندې د شهرت خناس ننوتلی دی چې زه ځان څنګه مشهوره کم، زما مدرسه څنګه مشهوره کم، زما مکتب و اسکول و اداره څنګه مشهوره کم. بیا د خلکو پر دیوالو باندې خطونه لیکل، د خلکو دیوالونه تورول، او د خلکو دیوالونه خرابول. یو زموږ او ستاسو علاقه د دې چې اکثر کچه آبادی دي، دې ته لا دا شی به ډېر نقصان نه وکړي، لیکن په ښارونو کې چې کوم چا په خپلو دیوالو باندې خرچه کړې ده، هغې ته رنګونه ورکړي دي، هغې د خپل عشق او د خپل شوق مطابق جوړ کړی دی، نو ته په تورو رنګو په تورو نمو باندې هغه ورلړې، یا پر هغې باندې پوسټران لګول، یا پر هغې کاغذان لګول، یا هغې بدنما کول، یا هغې بد شکله کول. که څه هم دغه خط د دین خطي، د مسجد خطي، د مدرسې خطي، دا دینی جلسې پوسټرې که هر شی، دا د دې سړي پر دیوال باندې تجاوز کول، دا داسې دی لکه سړی چې د هغې پر دیوالو پر کور ډاکه اچي، یا غلا کوي، یا هغې ته یو قسم تکلیف اچي، او د هغې سره دوکه او خیانت کوي. ځکه د هغې د مرضۍ بغیر، د هغې د رضا بغیر، بیا د هغې پر کور باندې خطونه لیکل، د هغې پر کور باندې پوسټران او کاغذان لګول، ما داسې دی چې د هغې پر کور باندې لکه سړی چې ډاکه او غلا اچي.
بیا لکه ډاکه چې ګناه ده، غلا ګناه ده او د هغې سره دوکه ګناه ده او د هغې سره خیانت کول دا ګناه کبیرې دي. بیا ستا خط که د مدرسې خط دی، ستا هغې که د مسجد او د جلسې خط دی، ستا هغې که د اسکول او د مکتب او د ادارې خط دی، دا ټوله ستا غلا ده او دا ټوله ستا ګناه ده او دا مسلمان ته تکلیف رسول او دا د مسلمان پر دیوال باندې ډاکه او غلا اچول چې هغې څومره ګناه کبیرې دي، دا ستا اعمال هم ګناه کبیرې دي. یا لارې خرافول، نن د پښتنو سیمه ده او د مسلمانانو مزاج دا دی، دی کوشش دا کوي چې زما د کوره څه دي چپوي چې پر هر چا باندې برابر وي. نو د کوره څه ګندګي رایستل او د کوره څه انبار رایستل او د کور چې کم خس و خاشاک دي هغه رایستل او په لاره کې اچول. بیا چې کم خلک پر دې لاره باندې تیریږي هغې ته دا لار ګنده کول، دا لار بدبویه کول او دا لار د تکلیف ورته ډکول. نن زموږ په عقیده کې خدا ده چې لار خرابول او لار ګنده کول دا صرف یو د بلدیې او د ښاروالۍ د قوانینو مخالفت دی، لیکن د بلدیې او د ښاروالۍ د قوانینو نه، په خدای قسم دا د رسول الله د هدایاتو مخالفت دی، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین مخالفت دی، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تعلیماتو مخالفت دی او زموږ د دین د شعبو خلاف مخالفت کول دي چې د دین کومې شعبې دي هغې په خپله زندګي کې ختمول. ځکه تاسو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث وګورئ، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیثو کې دا راغلي دي چې تاسو به لارې نه ګنده کوئ. و ادناها اماطة الاذى عن الطریق، د ایمان کمه شعبه دا ده چې د لارې څه به ګندګي لرې کوي او د لارې څه به انبار لرې کوي او لاره به دغسې صفا ساتي. لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي نظفوا ابنیتکم، تاسو به د خپل کور مخ صفا ساتئ، تاسو به د خپل کور د مخ د صفایي غم کوئ. ما مخکې درته ویل چې دا څه د ښاروالۍ قانون نه دی، دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وینا ده. که چیرې ته راولاړ سې د خپل کور نجاست، د خپل کور ګندګي، د خپل کور خس و خاشاک او انبار دا په دې لار کې غورځئ، بیا چې کله په دې لاره کې خلک تیریږي نو هغې ته ستا د دې عمله څه تکلیف دی او چې کله زما د عمله څه مسلمان ته تکلیف رسیږي بیا خو زه کامل مؤمن نه یم، په ما کې د ایمان شعبه کمه ده او چې کوم چا کې د ایمان شعبه کمی هغې د کامل ایمان مالک نه وي او چې کوم څوک د کامل ایمان مالک نه دی هغه په د ایمان باندې په قیامت کې نجات نشي پیدا کولی. حکیم الامت حضرت اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه به پر دې خبرو باندې ډېر تاکید او ډېر زور کوی او د هغې غصه به پر هغه موریدو متعلقینو باندې ډېره وله چې دی به په دې باندې پوس د هغې یو عمل به یې ولیدی، هغه عمل به داسې عمل و چې د هغې په وجه به بل چا ته تکلیف رسېدی، بیا به دی هغه مورید هغه متعلقینو ته ډېر په غصه باندې هغې به ویل چې کله ما ته په دې خپلو متعلقینو کې د یو سړي متعلق دا راورسېږي چې دا سړی د شپې تهجد نه کوي او دا سړی د ورځې اشراق نه کوي، دا سړی د ماښام په وخت کې اوابین لمونځ نه کوي، هغې به وی چې د دې پر ما باندې هیڅ بد اثر نه راځي، ځکه دا نفلي عبادات کې دا سړی وکړي نو ثواب لري، کې نه وکړي وزره ګناه نشته. لیکن ده به ویل چې کله د یو سړي د عمله څه ماته دا حاله ورسېږي چې د دې سړي د زندګۍ څه بل چا ته تکلیف دی، همسایه ته تکلیف دی، د کور انسانانو ته تکلیف دی، یا بل چا ته تکلیف دی، یا بل چا ته به تکلیف دی، ماره به وی په خدای قسم ماته د دې عمله څه دومره حد دی، دومره تکلیف چې د هغې بیا حد نه وي. نو ځکه د ده به همیشه دا پیغام و ولکه څوک عابد و غیر عابد د ځانه جوړوي او څوک فر د ځانه جوړوي، څوک بزرګ د ځان د جوړوي، د دې دپاره ډېرې خانقاوې خلاصې دي او که څوک انسان د ځانه جوړوي بیا چې راسي د حضرت اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه سره دې څه زندګي تېروي. ځکه بزرګي او غیر بزرګي دا ډېره وروسته درجه ده، اول انسانیت او غیر انسانیت دی. چې سړی انسان نه وي د هغې به بزرګي در کومه حده وي، چې که سړی انسان نه وي د هغې به په اسلامي تعلیماتو باندې عمل در کومه حده وي، چې د سړي زندګي د حیوان ني، د سړي زندگی د جانور او د هغې سره دا فکر نشته ورسره چې زما په دې عمل باندې چاته تکلیف دی او که نه دی، نو د هغې زندگی در اوسه انسانیت ته نه ده رسېدلې. اسلام او غیر اسلام دا وروسته درجه ده، عابد او غیر عابد دا وروسته درجه ده، عالم او غیر عالم دا ډېرې وروسته درجې دي. د ټولو څه مخکینی انسانیت دی چې سړی به په انسانیت کې راځي، د هغې څه وروسته بیا په اسلام کې راځي، د هغې څه وروسته بیا عابد ځینې جوړېږي، د هغې څه وروسته بیا عالم ځینې جوړېږي. ځکه هغې به ویل که څوک د دې شوق کې چې زه بزرګ جوړ سم نو ورسې د بل چا خانقاله، او که څوک د دې شوق لري چې زه انسانیت وپېژنم او انسان د ځانه جوړ کړم، نو بیا به د اشرف علي تھانوي سره یو څو ورځې تېروي.
حضرت ابو ذر رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث رافع شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به عرض علی اعمال امتی الی یوم القیامه، در قیامت پورې الله تعالی زما د امت ټول اعمال ما ترافیش کو، حسنها و سیئها، کې ښه اعمالو کې بد اعمالو هغه ټول ما ولیدل. فوجدت فی احسنها، په شو اعمالو کې ما یوه خبره پیدا کړه، هغه دا وه چې اماطة الاذى عن الطریق، چې کم چا د مسلمان د لارې څه تکلیف لرې کړی و، تکلیف شی لرې کړی و، هغې د هغې په نیک اعمالو کې ډېر نمایان لیکلی و. وسیئها، او چې بد عمل و هغه چې شو، هغه نخامة فی المسجد لا تدفن، یو سړی دی مشر دی که کشر دی، هغې په مسجد کې د مسجد د اوداسه په ځای کې د مسجد په لاره کې د پزې یا د ستوني بلغم توکلی دي او پر هغې باندې خاره نه ده اچولې او هغې ښکاره معلومیږي او چې خلک ځي و راځي ورته ګوري، د دې د لیدلو څه خلکو ته تکلیف وي. زما د امت په بدو اعمالو کې یو دغه عمل ښکاره لیکلی و چې هغه نخامه او هغه بلغم چې سړی په مسجد کې یا د اوداسه په ځای کې توکي، یا یې په لاره کې توکي، یا یې د مسجد پر یو کنج باندې توکي او د هغې څه وروسته بیا هغه د خارو نه لاندې کوي او چې خلک ورته ګوري هغې ته د دې څه تکلیف دی. زما د امت په بدو اعمالو کې دغه عمل هم نمایان او ښکاره لیکلی. اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي ما باندې د امت نیکو بد اعمال ټول راپیښ د څه دپاره پیښېدل. الله تعالی د امت ته د امت په ذریعه باندې د انسانیت ته دا ورښکاره کوي چې دا ستاسو په نیکو اعمالو کې دا شی هم راځي که څه معمولي شی دی، صرف د لاره څه د یو کاڼی وغورځوئ په دې نیت باندې چې مسلمان ته سبا د دې څه تکلیف نه وي، نو دا د ځینې وغورځوئ دا ستا په نیکو اعمالو کې راغلی. او د مسجد په دروازه کې د لاړې توکې او پر هغې باندې د خاره نه واچوله او د هغې څه وروسته د هغې د لیدلو په ذریعه باندې یو سړي ته پریشاني او یو سړي ته بدخوندي، نو دا ستا په بدو اعمالو کې لیکل کېږي. نو ما درته ویل چې عظیم رجسټرونه الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ذریعه باندې د امت ته د هدایت په شکل د امت ټول اعمال در قیامت ته پورې ښکاره کړي دي. نو ښه عمل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د مسلمان د لارې څه تکلیف جن ازغی په لار کې ووینه د لارې څه یې لرې کا، ډبره په لار کې ووینه د لارې څه یې لرې کا، د یو میوې خور په لاره کې ووینه سبا به پر دې باندې سړی وخیږي، د هغې په وجه به تکلیف وي. او زموږ استاذ خو به موږ ته عجیبه خبرې کولې، هغې به موږ ته ویل چې هلته خو د ګډر سیسټم بیت الخلا ده چې کله یو سړی بولې وکړي او په دې بولو کې اوبه نه کړي ورپسې تو او دا ګډرو بیت الخلا صفا نه سي او بیا یو سړی راسي هغې ته ګوري، دا هم هغه اماطة الاذى عن الطریق دی چې د لارې څه به دا شی لرې کوي، په دې معنا چې د بل چا په راتګ یو سړی په غسلخانه کې غسل وکړي، بیا دا نه معنا چې د بدن ویښتان به ټولو په غسلخانه کې سره اواري چې بل سړی راسي د هغې څه ودې ته کراهت وي. که هغه بل څوک راتلل ستا د کور زنانه وي هغې ته ستا د دې عمله څه کراهت دی. د انسان انسانیت دغه دی چې د خپل اعمال د خپل ویښتان د خپل د بدن خیرې د ټولو سره راجمع کړه، په یو کاغذ کې وپیچه چې کله د باندې راوځي د ټولو څه پټې پر بام وغورځو، محفوظه ځای وغورځو چې کوم ځای د حفاظت دی هلته یې وغورځو. دا نه معنا چې هغه ستا د کور زنانه ده بس چې تا هر څه کول هغه به دا خامخا کوي، هغه خو څه ستا مینځ نه ده، الله تعالی هغې ته هم انسانیت ورکړی دی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي په ښو اعمالو کې ما ته دا شی را پیدا سولو چې سړی به د مسلمان د مخه څه داسې شی لرې کوي چې د هغې سره دا خطر تړلی چې مسلمان ته لږ تکلیف ورکړي. او دا ما مخکې درته وویل چې زموږ د ایمان شعبه هم ده او دا زموږ د ایمان په تقاضا باندې د عمل کولو طریقه هم ده او د دې عمل کولو بغیر انسان د کامل ایمان مالک نشي جوړېدی. او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې پیغمبر علیه السلام وایي بیکاره اعمال د ګناه اعمال چې پر ما باندې رافیس، نو هغې بیا څه هغې بیا دا و چې ما په دې کې کوم شی ولیدی، هغه یو سړی دی هغې د باندې راوځي او په د باندې راوتلو کې بوډا دی سپین ږیری دی، دا د پیغمبر د تجربې خبرې دي. که تاسو زما په خبرو عمل نه منئ، تاسو ورسئ د دې هر مسجد دیوالونه وګورئ چې د خلک سهار راوځي پر دې ټولو دیوالو باندې د لاړې توکي، نو ورته هغه بلغم دی چې د انسان د بدن سره راوځي او دی په دې مسجد کې په لاره کې توکي یا د اوداسه پر ځای باندې یا پر سیموټ باندې توکي، پر هر ځای باندې توکي او هغې در خارو لاندې نه کړي او چې نور خلک یې ویني بیا د هغې څه بد کړي. نو به هر حال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې زما د امت اعمال په ما باندې لیدل کېدل
نو په هغو کې ښه عمل خو د دوی دا ولو چې دوی به د مسلمان د لارې څه تکلیفجن شی لرې کوي. هغې بیا یو مجمل مفهوم دی، په هغې کې هر څه راځي چې په هر څه کې د مسلمان زندگی په تکلیف کې راځي، د مسلمان د لارې څه هغه لرې کول. او بد عمل دا دی هر هغه عمل کول چې د هغې په کولو باندې مسلمان ته مشکلات مسلمان ته تکلیفي، هغه د مشکلاتو د تکلیفو شی د مسلمان د لارې د مسلمان په لار کې اچول دا بیا د ټولو څه بدترین عمل دی. ما درته ویل زموږ خو نن خبرې اورو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طرف ته نسبت هم کوو، لیکن د انسانانو په دماغو کې د خبرې نه راځي. د دې سره سره د هغې زندگی سهار و ماښام په ګناه کې مبتلا ده. نن چې په دې کوم وطن کې ما ورته اوسېږو، پر کومو لارو چې ما ورته تېرېږو، اولنی ظلم دکاندار کوي چې هغې دکان لار نیمه قبضه کړې ده او لارې تنګه کړې ده او تېرېدونکو انسانانو ته یو قسم تکلیف دی. او چې کم چا د حدیثو الفاظ دي چې کم چا د خپل دکان او مخ ته لار تنګه کړه او د خپل دکان سامان یې پر هغې باندې راویستی، هغې د دې عمل په ذریعه باندې د خپل قبر توره کنده تنګه کړه، د هغې د قبر ډورۍ به پر ده باندې تنګه راځي. د دې لارې د مقدار د تنګۍ په خاطر به پر ده باندې د قبر کړه. او چې کوم له انسانان کم څوک پر دې لاره باندې راځي یا په موټر کې، د هغې سره بیا هغه د معاشرت دونه معلومات نه وي، او دې لاره ته په لاره کې ولاړ دی، دکاندار څه شی غواړي، موټر دلې په لار کې ودرېد، لار ټوله بنده ده، خلک نارې وي، د ګرمۍ زمانه ده، په خلکو باندې د تنګۍ زمانه ده، نه د ده سره دا فکر ورسره دی، نه دی غریب په دې باندې پوهېږي، او نه د ده سره دا احساس ورسره دی چې زما د دې عمله څه د دې انسانانو ته څومره تکلیف دی. حالانکه چې په دې لاره کې څومره انسانان د ورځې تېرېږي، که دکاندار لار تنګه کړې ده هغو ته تکلیف دی، یا د موټروان لار تنګه کړې ده هغو ته تکلیف دی، د ټولو په ګناه کبیره کې اخته دي او ورځ شپه یې ټولو په ګناه کې اخته دي. ما درته ویل زموږ د معاشرت حصې دي او زموږ معاشرت کې د دین ډېر اهمیت دی. نن چې د معاشرت احکام دي، نن د بد مرغه ما ورته ټوله د نورو قومونو په جولۍ کې ور واچول چې کم خلک د اسلام سره ناولده دي، هغې نن د اسلام د معاشرت په احکامو در ما ورته ډېر عمل کوي. او زما او ستا زندگی دا ده چې دا د مسلمان شان نه دی چې د ده لار به صفایي، د ده کوڅه به صفایي او دی به د انسانانو همدردي لري. دا موږ د نورو قومونو شعار بللی دی، حالانکه دا زما او ستا د پیغمبر تعلیمات دي، دا زما او ستا د اسلامي معاشرت یو حصه ده. مفتی شفیع رحمه الله یو ځای لیکلی دي، وایي د دلی د جامع مسجد سره یو انګریز اسلام راوی، نو هغې به همیشه مسجد له راتلی، لمونځ به یې کوی. یو ورځ که ګوري د دې مسجد د اوداسه په ځای کې د خلکو بلغم دي یا ګډوډي ده یا ګندګي ده، نو د هغې سره دا فکر پیدا سولو چې دا خو مسلمانانو ته تکلیف دی، په کار دا دی چې دا لږ صفا، نو جارو یې راواخیستی، اوبه یې راواخیستی، د مځکه صفا کړي. د دې مځکې د صفایي کولو په خاطر یو بل بزرګ را تېرېږي، بره ورته وایي دا سړی خو مسلمان سو، لیکن هغه انګریزي خو یې در اوسه د دماغه نه دی وتلی، ته ورته وګورئ دی اوس په دلته په صفایي اخته دی. د دې غریب دا خیال دی چې زه بزرګ یم، زه لمنځونه کوم، او دا صفایي د اسلام سره څه تعلق نه لري، او دا د انسانیت خدمت د اسلام سره څه تعلق نه لري، دا د انګریزانو خوی دی، نو خود به دی په دې باندې اخته دی. نو ما درته ویله چې دا اسلامي تهذیب دی، دا د اسلام طریقه ده، او دا د اسلام یو حکم دی چې سړی به زندگی په داسې شکل باندې تیری، او دا د اسلام شعبه ده، دا د اسلام تقاضا او طریقه ده چې د مسلمان د تکلیفو سبا ځان ګوري، د خپل ذات سبا یو ذره مسلمان ته تکلیف نه ورسوي. او کچېرې په دغه عمل باندې سړی عمل وکړي، بیا خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په تعلیماتو باندې عمل دی، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په طریقه باندې عمل دی. مفتی شفیع رحمه الله لیکلی دي چې د انسانیت د ایذا دپاره نن یو بله ذریعه په شکل د ټلیفون کې پیدا شو. نن د غریب له بس په لاس ټلیفون راغلی دی، نور په دې باندې نه پوهېږي چې د ټلیفون استعمال زه څنګه وکړم، د دې هغه اسلامي طریقه څه ده، د دې هغه اسلامي تهذیب څنګه دی، او دا اسلام ماته وایي چې دا په کومه طریقه باندې بس د دې سړي سره ټلیفون ملاو کړي، نور دا فکر نسته ورسره چې د هغې به د آرام وخت وي که به د مصروفیت وخت وي.
هغه به په دې وخت کې فارغ وي بس د پر ټلیفون باندې وژدي خبرې ورسره شروع کې چې هغه هر څومره خبر ورته کوي هر څومره خبر ورته کوي د خپل خبره نه کوي زما باندې خپل راغلي د کله کله نوجوانان زما سره ټلیفون کوي نو زه د یوې خبرې جواب ورکړم دی بل راته کې دا خیال دی چې دیم دومره فارغ دی لکه زه چې فارغ حالانکه چې کله سړی د یو چا سره خبره کوي د ټلیفون آداب مفتی شفیع رحمه الله لیکلي دي د ټولو سم مخکې به دا ورته وایي چې سړی زما ستا سره یو 4 منټه 3 منټه مسله ده ایا ته اوس فارغ یې که نه یې فارغ که اوس نه یې فارغ زه به ټلیفون بند کم او که فارغ یې خو پوښتنه به درڅه وکم که نه یې فارغ بیا به د خپل فراغت وخت لږ راوښیي چې په کوم وخت کې ته فارغ یې چې زه تا ته ټلیفون وکړم نو بیا به ستا د ټلیفونه څه هغې ته تکلیف نه وي او ستا د ټلیفونه څه به د هغې خوب نه خرابېږي ستا د ټلیفونه څه به د هغې مصروفیت هغې تلاوت ته ناست دی هغې مسلې ته ناست دی هغې سبقت ته ناست دی بس ستا له ټلیفون په لاس درغلی دی ګینټې پر ګینټې ما درته ویل د دې خبرو د اسلامي تهذیب سره څه تعلق نشته زموږ اسلام په دې هر څه کې موږ ته خپل تهذیبونه راښولی دي امام غزالی رحمه الله په آخر کې یو خبره لیکلې هغه وی الله تعالی د انسان کې د دنیا کې 3 قسمه حیوانان پیدا کړي دي یو هغه حیوان دی چې الله تعالی د انسانیت د نفع لپاره پیدا کړی دی چې د هغې ټوله زندگی د انسانیت په نفع کې تیریږي د هغې په ذریعه باندې انسان ته تکلیف ورسول ډېر شاذ و نادر کله کله اوسي د هغې مثال هغې د پسو غوندې ورکړی دی د غوا غوندې ورکړی دی چې هغې ټوله زندگی انسانیت ته د شیدو په شکل نعمت ورکوي او چې کله د هغې شیدې خلاصې سولې بیا هغې د خپل بدن ریزه کوي د انسانیت د خوراک دپاره استعمالیږي د هغې ټوله زندگی د انسانیت په خدمت کې قربان شي دویم قسم حیوان داسې چې هغې انسان ته صرف اور صرف تکلیف رسوي بس ظاهراً په هغې کې څه نفع نه معلومیږي لیکن الله تعالی به د یو حکمت په ذریعه پیدا کړي په هغې حکمت باندې الله تعالی ډېر عالم دی موږ سره د هغې علم ډېر کم لکه مار دی لکه لړم دی او لکه نور زهریله حیوانان دي د دې مقصود صرف انسانیت ته ظاهرا نقصان رسول او ما درته ویل الله تعالی به خود په دې کې حکمت لري لیکن ما او تا په هغه حکمت باندې نه پوهېږو او دریم قسم حیوان داسې دی چې هغې نه انسانیت ته ضرر رسي نه لکه په دې ځنګلو کې ګرځي د ګیدړې په شکل دی په پلانکي شکل دی په پلانکي شکل دی هغې چې انسان وویني د انسان اصلي رزغلي نه انسان ته نفع رسي نه انسان ته نقصان رسي امام غزالی رحمه الله د دې څه وروسته لیکلي دی انسانه د خدای په خاطر الله تعالی په ټولو مخلوقاتو کې اشرف جوړ کړی او انسانت د اشرفیت علامه دی دا چې د ځانه انسان جوړ کا او زندگی د انسان تیر کا او انسان معنا د انس معنا په عربي کې محبت همدردی غمخواری خپل زندگی د انسانیت سره په محبت کې په همدردی کې د انسانیت په غمخواری کې خرڅ کا نو ته انسان ته اشرف المخلوقات ستا غوندې مخلوق الله تعالی په دې ځکه کې بیا څوک نه دی پیدا کړی لیکن که د انسانیت درجه په ځان کې نسې پیدا کولی ځان حیوانیت ته راشه نو بیا خو د خدای په خاطر هغه حیوان د ځانه جوړ کا چې د هغې زندگی د انسانانو په نفع کې تیریږي د انسانانو په نقصان کې نه تیریږي د هغې زندگی د انسانانو همدردي و غمخوارېږي لیکن که ستا طبیعت کې خصاصت دی د هغې څومره کښته کېږي نو بیا خو هغه حیوان د ځانه مه جوړوه چې هغې زهریله حیوان دی چې څوک ویني بس دی په نیش وي چې د خولې صدیم نیش جوړ کړی دی د ژبې صدیم نیش جوړ کړی دی د لاس صدیم نیش جوړ کړی دی د سترګې صدیم نیش جوړ کړی دی چې هر عمل هر وینا د انسانانو ته تکلیف دی دا شی د ځانه مه جوړوه بیا خو کم سے کم هغه حیوان د ځانه جوړه کړه چې نه دي نفع چاته رسیږي نه دي نقصان چاته رسیږي او که تی چیرې د ځانه د لړم جوړ کړی دی نیشدار حیوان چې څوک ویني د هغې تکلیف هغې ته ازې رسول هغې ته پریشانی رسول ستا په دماغ کې دی بیا خو د رنګ د انسان دی لیکن قیامت کې ته د هغه بدترینو حیوانانو څخه بدتر یې ځکه د هغې سره الله تعالی حساب نه کوي ستا د هر عمل سره الله تعالی ستا سره حساب کوي نو بیا لیکلي دي چې اول خو انسان د ځانه جوړه که انسان نسې جوړولی بیا حیوان د ځانه جوړی بیا هغه حیوان جوړ کړي چې د انسانیت په نفع کې استعمال سي او هغه حیوان د ځانه مه جوړو چې زهریله حیوان دی که هغه هم د ځانه نه جوړی هغه حیوان خو کم سے کم د ځانه جوړ کړه چې نه دي چاته نفع رسېږي نه دي چاته نقصان
حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه خبره ما درته وکړه چې هغې دا لیکلي دي چې خلکو مسلمان او غیر مسلمان ډېره وروسته ده، عالم او غیر عالم دا ډېره وروسته ده، عابد او غیر عابد دا ډېره وروسته ده. د ټولو څه د انسانیت اوله درجه انسان او غیر انسان دی چې ته انسان یې که نه یې، چې در څو پورې تا انسانیت زده کړی نه دی، در هغه وخته پورې په اسلامي احکامو عمل نشې کولی. چې در څو پورې تا انسانیت نه دی زده کړی، در هغه وخته ته عالم نه جوړېږي. چې در څو پورې تا انسانیت نه دی زده کړی، در هغه وخته پورې ته بزرګ و شیخ و عابد نه جوړېږي. نو د ټولو څه مخکې انسانیت دی، او انسانیت په اسلامي معاشرت زده کېږي چې زما به د مور سره زندگی څنګه، زما به د ورور سره زندگی څنګه، او زما به د دې همسایه سره زندگی څنګه. همسایه دا نه معنا چې صرف په دې کلي کې پروت دی، چې د دې ځای څخه ته په کم موټر کې سپور شوې در کوټې پورې ځي چې کم څوک ستا سره ناست دی. وصاحب بالجنب قرآن وایي دا دې همسایه دی چې دې ته په دې لاره کې خو تکلیف ورکوي کې نه ورکوي. ډېر خلک دی هغې په سیټ کې پراخ سره کښېني، پر هغې غریب باندې ځای تنګ. ډېر خلک دی د هغې د خولې څه بدبویي ځي، د هغه بل ملګري نفس تنګ. ډېر خلک دی هغه د سګریټو د نسوارو عادي دی، په دغه ځای کې هم دی پر سګریټو نسوارو سرپه نه لري، هغه بل غریب تنګول. دا ټوله ازې دي او دا ټولې ګناوې دي او دا ټوله مسلمان ته تکلیف رسول دي. نو ما درته ویله انسانیت که سړی زده کوي دا په اسلامي معاشرت زده کېږي، او اسلامي معاشرت د پیغمبر تعلیمات دي چې د انسانانو سره به ستا زندګي څنګه تېرېږي. حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه لیکلی دي، وایي زه په ډېره عاجزي سره دا وایي، وایي زه هم د ځان متعلق دا وایم چې سل په سله کې مسلمان خو نه یم، سل په سله کې انسان خو نه یم، ځکه د انسانیت په ټولو تقاضا و عمل نه دی کړی. لیکن دا لیکلی دی الحمدلله انسانان مې لیدلی دي، الحمدلله د انسانانو په تربیت کې مې ژوند سوی دی، او د انسانانو تربیت مې اخیستی دی، او د انسانانو داسې زندگی مې لیدلې ده چې په خدای قسم نن په معاشره کې انسان او نه انسان په ډېره ښه شکل سره بیلوی سم دی. دا لیکي چې یو حیوان دی، یو درنده دی، د هغې صرف شکل د انسان دی، پر سر یې لنګوټه ده او پر بدن یې جامه ده، نورې ژبه د انسان نه ده، لاس یې د انسان نه دی، عمل یې د انسان نه دی، صرف لمونځ کوي په دې دی خوشحاله دی، صرف روژه نیسي په دې دی خوشحاله دی. هغې دا لیکلي دي چې دا یو حیوان دی د انسانیت په جامه کې، په خدای قسم که ما در مرګه دوکه کی چې زه په دې باندې دوکه سم چې دا انسان دی، نو انسان په نظر ورته ګورم، ځکه په خپله که نه یم انسان، د نورو انسانانو سره مې زندگی کړې ده، د انسانانو سهار و ماښام مې لیدلي دي، د انسانانو شپه و ورځ مې لیدلې ده چې د هغو زندگی څنګه وله. لیکن نن یو حیوان د انسانیت په جامه کې ما نسي دوکه کولی چې زه انسان یم، ځکه الله تعالی ما ته د انسانیت تمیز د غیر انسانیت څخه په ډېره ښه طریقه راکړی دی. نو د ایمان د ټولو څلور شعبه هغه د الله تعالی د وحدانیت اقرار دی، او په زړه باندې د الله تعالی د وحدانیت تصدیق دی، او د اسلام د ټولو څه ادنا شعبه چې د خپل ذاته څه چاته تکلیف نه رسول، د مسلمان د لارې څه پریشانی او د اذیت او د تکلیف شی لري کول، او زندگی په داسې شکل تیرول چې زما د ذاته څه چاته ادنا ذره تکلیف ونه رسیږي. بیا خو په انسان کې ایمان په کامله درجه راځي، او په کامل ایمان باندې انسان په آخرت کې نجات پیدا کولی شي. الله تعالی دې دا څو خبرې قبول کړي. واخر